انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د یو بل نوي ناول سره حاضر شوم. تمه ده چې دا ناول به مو هم د خوښې وړ وګرځي. ناول شهیده معلمه، لیکوال ښاغلی نظیر کوټوال. برخه لومړی. د ماین درنې چاودنې موږ ټول متوجه کړو. قوماندان په وارخطا یې راورسېد. په نیم واکه لهجه یې وویل: هلکانو ځانونه رسوئ. د سړک غاړې د نجونو په لیسه کې بم ولوت. هله نو ځانونه رسوئ. موږ ټول رینجر ته په بیړه پورته شو. په 10 دقیقو کې مو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د لیسې 4 خوا مو محاصره کړه. یوه غمجنه فضا جوړه وه. د لیسې داخل ته ننوتو. لومړی مې سترګې د ښوونځي په ملازم ولګېدې. په وینو کې ککړ پروت و. راپورته مې کړل، خو هغه د یو عالم ارمانونو سره زموږ د هېواد د زرګونو شهیدانو سره یو ځای شوی و او نور د هغوی په قطار کې راځي. لږ اخوا ورغلم. ډېرې نجونې پرتې وې. 100 تنه یې مړې شوې وې. زما په ګومان د 2م یا 3م ټولګي زده کوونکې به وي. سخت ودرېدم. مړې خو هسې هم مړې وې. ټپیانو پسې ورغلم. یوه مې راپورته کړه او په امبولانس کې مې واچوله. لږ چې اخوا لاړم، یوه وړه نجلۍ مې راپورته کړه. زګیروي یې کول. بیخي راته ناشنا ښکاره شوه، لکه چېرته چې لیدلې مې وي. امبولانس ته مې ورپورته کړه. لږ اخوا یوه بله نجلۍ پرته وه. څنګ ته یې ماته څوکۍ او یو دستکول ښکارېده. ډېره ښکلې وه. جګ قد، سپینه څهره او غټې سترګې. اوږده بڼه، جګه نرۍ پوزه یې وه. الله جل جلاله په خپل قدرت جوړه کړې وه. عمر به یې 18 یا 20 کاله وه. ټپونه یې دومره ژور نه وو، خو وینه یې ډېره ضایع کړې وه. بېهوشه پرته وه. امبولانس ته مې ورپورته کړه. نور نو ټپیان او مړي نه وه. په پرتو وینو مو خاورې واچولې. د پیښې له ځایه ساه نیولی روان شوم. رایاد شو چې د هغې دستکول راواخلم. دستکول مې راواخیست او رینجر ته پورته شو. له یوې شېبه مزل وروسته خپل ټولۍ ته ورسېدو. تقریباً 12 بجې به وې. په فکر کې ډوب شوم چې هغه ماشومه بلا څوک وه. په ذهن مې زور راوسته، خو بریالی نه شوم. اخر دا ماشومه به ما چېرې ته لیدلې وي. زه لا په فکرونو کې وم چې عبدالله ملګري مې راغږ کړل: علي. غږ مې ور نه کړ. عبدالله ډېر شو، خو ما ویل بیا یې لکه چې ریشخند ته زړه شوی. د عبدالله دا عادت و چې هره ورځ به یو ملګری تنګاوه، خو ما سره یې کار نه درلود. زه یې په دې شرط نه پازابولم چې ما به ورسره د نورو ملګرو په تنګولو کې مرسته کوله. بیا یې راغږ کړل: وا هلکه، ویده خو نه یې؟ ورته ومې ویل: څه وایې؟ راغی. راته یې وویل: هلکه، د ابوذر ورېره مړه ده چې جنازې ته یې ورشو. ابوذر زموږ یو ملګری و. موږ سره یې د سیمې په امنیت کې ډېره مرسته کوله. ورېرې به یې موږ ته د سړک د چک پواینټ په وخت کې اوبه او شربت راوړه. اوس مې ذهن ته راغله چې په ښوونځي کې ټپي شوې ماشومه د ابوذر ورېره وه. د سختو ټپونو له امله یې اوس په روغتون کې ساه ورکړې وه. د عبدالله سره یو ځای جنازې ته روان شوم. د کوچني ماشومې جنازه مو وکړه. د مازدیګره د لمانځه وخت و. د یوه لښتي په غاړه د اودس لپاره کېناستو. عبدالله ته مې وویل: دا کس چې چاودنه یې کړې وه که په لاس راغی، څه به ورسره کوم؟ عبدالله راوکتل، مسکی شو. زندان ته به یې لیږي، نو څه به ورسره کوې؟ نه، ځان به پرې زندان ته لیږم. حیران یې راولیدل. دا څه په ګډو وډو سر یې؟ ومې ویل: ته خو پوهېږې چې تر څو عسکرو هم مجرم ژوندی نیولی شي، باید یې ویې نه وژني. ویل یې: هو که نه، دا خو د عسکرو مسؤلیت دی. خو ما به دا واژه که ژوندی مې نیولی هم و، او بیا خو ته پوهېږې چې دا کار مې کړی وی، ځای مې زندان و.
عبدالله راته وویل ستا زنداني کېدو ته ضرورت نشته، کوښښ به وکړو چې مجرم پیدا کړو او همغه زندان ته ولېږو. ومې ویل که یې ولېږو څه پرې؟ ویې خندل زندان هم د دې لپاره جوړ شوی چې مجرم بیا جرم ته زړه ښه نه کړي. ومې ویل دا منم، خو 2 ورځې وروسته بیا خوشي شي او بیا به سړکونو، مکتبونو او پلچکونو ته بمونه ږدي. دا رشوت خواره تا ته معلوم نه دي؟ عبدالله پوه شو چې بحث ورسره کومه ګټه نه لري. ویې ویل الله جل جلاله دې هغه څه وکړي چې زموږ پکې خیر وي. راځه چې ځو. روان شو. ټولې ته په رسېدو د مازدیګر په لمانځه ودرېدو. دواړو لمونځ وکړ. عبدالله لاړ چای راوړ. زه په فکرونو کې ډوب شوم. دا خلک ولې داسې کوي؟ ولې زموږ په جوماتونو کې بمونه ږدي؟ ولې زموږ مکتبونه الوځوي؟ ولې په بازارونو کې بمونه الوځوي؟ ولې د لوبې په ځایونو کې بمونه الوځوي؟ ولې واړه ماشومان او نجونې په بمونو الوځوي؟ هی که دا ماین چا ایښی وي ډېر به خوشحاله وي چې څومره د مېړانې کار مې کړی. نر ځوان یم، کوچنۍ ماشومان مې مړې او ټپیانې کړي. حیران یم چې دې خلکو نه غیرت چېرته تللی. فکر نه کوم که پښتون، افغان یا مسلمان وي، ځکه افغانه، پښتنه او مسلمانه مور به کله داسې بچي وزېږوي چې د دې هېواد په زیان وي. په جنکیو بریدونه خو کومې مېړانه هم نه ده. زه فکر نه کوم چې دا به انسان وي. دا به د انسانانو په جامه کې ځناور وي. زموږ یو ملګری و، هغه به ویل چې زه فکر نه کوم چې ځانمرګي بریدګر به انسان یا به حیوان وي یا به کوم بل څه وي. موږ به ورپورې خندل. سهارنۍ زده کوونکي مې یو ځل بیا په ذهن کې وګرځېد، لکه خوب چې مې لیدلی وي. مړ ملازم مې سترګو ته ودرېد. بچي به یې په تمه وي چې پلار به مې راشي، خو خبره نه دی چې پلار به بیا هېڅکله رانشي. هغه داسې ځای ته لاړ چې د راتګ امکان یې بلکل نشته. په وینو ککړې ماشومانې مې یوه په ذهن کې تاوېده. عبدالله مې د فکرونو لړۍ وشلوله. د شین چای نه یې ډک ترموز او 2 ګیلاسونو سره راننوت. ګیلاسونه یې ډک کړل. یو یې ما ته راوړاندې کړ. ویې ویل ډېر خفه معلومیږي. ما ویل هو والله سهارنۍ چاودنې بیخي خفه کړی یم. ویې خندل عسکر یې وروره، داسې چې هرې پېښې ته زړه خوري په دې 3 کلن قرارداد کې به زوړ شي. ومې ویل زه حیران یم چې په نجونو برید دوی ته کومه مېړانه ښکاري. مېړانه نه ده ملګريه، هغه چې څه غواړي هغه زموږ بې سوادي ده، او دا بریدونه که موږ یې مخه ونه نیسو بې سواده کوي مو. عبدالله زیاته کړه د یوې نجلۍ په روزلو سره یوه کورنۍ روزل کېږي. دا نجونې د سبا ورځې میندې دي، او چې میندې باسواده شي وګڼه چې وطن جوړ دی. ځکه هغوی به خپل بچي باسواده کړي. نو زموږ دښمنان کله دا غواړي که موږ ډاکټران شو د پردیو د احتیاج نه به خلاص شو، که موږ انجینران شو په پردیو به اوبه بندې شي. داسې نور ډېرې خبرې دي. ما هېڅ نه ویل او چوپ ناست وم. عبدالله ګیلاسونه واخیستل او روان شو. ساعت ته مې وکتل، ماښام ته لږ وخت پاتې و. له خونې بهر ووتم. په قدم وهلو مې پیل وکړ. لږ وګرځېدم، راوګرځېدم. د ماښام د لمانځه لپاره مې اودس تازه کړ. راغلم، د ماښام په لمانځه ودرېدم. لمونځ مې ادا کړ. د اوږدې دعا وروسته مې جاینماز ټول کړ. سهارنۍ دس کول چې د چاودنې له ځایه مې راوړی و راواخیست او خلاص مې کړ. پرته له تقسیموکات او کتابچې څخه بل څه پکې نه و. تقسیموکات ته مې وکتل، د ښوونکي و. او هو دا خو ښوونکي ده. د 8 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د ریاضي مضمون ورپسې رسېدلی و. کتابچه او تقسیموکات مې ترې راوویستل. د دس کول کوچني جیبونه مې ولټول. 1500 افغانۍ او 1 کریم پکې و. بیرته مې پکې کېښودل. کتابچه مې خلاصه کړه. په لومړۍ صفحه یې د انګلیسي حروفو په ښکلي خط لیکلي و حسنه افغان. بله صفحه مې واړوله، لیکلي و زما د ژوند داستان. پوه شوم. په لوستلو مې پیل وکړ. پکې لیکل شوي ول
ګرانو اورېدونکو دا به د شهیده معلمه ناول لومړۍ برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربانه څښتن سپارم.